لکه راځه چې لږ انسانیت دروښیي دلته راځي او پیر صاحب دا زموږ ملک صاحب ده ورځه ورم بیخي دې لکۍ شنه سوې چې لږ انسان رانه جوړ کړه راځه ماپسې هغه لږ پوه د اخلاقو چې ښه ده ښه ته بیخي ځانه دې بد اخلاقه جوړ کړی ده او ډېر ښه سړی ده خدای دې تل لري دا رقم خلک دې خدای ډېر کړي وعلیکم السلام ستړی مه شئ څوم ستړی مه شي خیر اوسې خیر اوسې وسرېږئ وسرېږئ دواړه وسرېږئ خیر کړه خو ډېر هوښیار دی ته پیر صاحب ته دې خدای خیر کړي کښېنه چېرته راغلي یئ څه مشکل ده پیر صاحب موږ خو راغلي یو په دې لپاره چې دا ووړ کې دا بیخي بېلارې سوی ده سګرټ نسوار یو شي باندې سرپانه کې پې ورځي اخلاق یې هم خراب شوي مالازه دا دغه غریب خلک بېتولې ده ته لږ اخلاق ور وښیه بېلارې سوی که لږ لارې ته یې راولې غټه مهرباني به دي هلکه دا پیر صاحب خو شکر لري نو دا سړی ډېر ګډوډ دی شکر یې ورته جوړ شي خدای خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا لکۍ خدای دې ړوند که په دې غټو سترګو نه وایي دا ځوان څه وایي د ځوان به دسي دا ته خدای ځواني درکړې دا ځواني دې ولې په 400 سګرټو او نسوارو باندې خرابوي دا نسوار دي که د چرګې بولې دي خوله دې ته کنرې په بورډ باندې نسوار اچوي بورډ دې خیرنېږي او خوله به دې نه خیرنېږي سګرټ کشکاږي دا ته څه رقم انسان یې ته خو یو لکۍ نسته که نور خو به څلور یې نصیحت کوونکي وجه چې دا ولتا نه غټ بد اخلاقه ده دا نو دې خو نو بیخي راوستی نه وم چې دې لوپر پلار کوم یو ده زه یم پیر صاحب زه یم راونه څه کنه ته چېرته پروت یې څه وکړم پیر صاحب خو تا خو ټولې خبرې ورته وکړې که نه دې کې خبر نوره څه اړتیا وه فشار دې ورته جګ شو ما خو 200 کې دا خو 500 نه ما وغوښتل زما ځمکې باندې دروازه چا لګولې ده د باندې څو غږېږي دا ته ای تا په خاندان اجو کنه تا ته خو مې ویل دلته نور رانسې دا زما ځمکې کې څه کوې دلته دا زما ځمکه ده تا مشر ورور یم تا کوم چا اجازې بغیر دلته دروازه درولې ده زما مشر ورور زه مشر ورور نه لرم نو تا مړه ژوندی سره بند ده دې ټوله مړه ستا پلار خو مشر زوی لري که نو دې لري وروځه تا ما په ځمکې باندې لږ کار کړی بهر وځه تا اوس خوله د صابو باندې مالګه کم دا که دې داسې پرېږدم مړه ژوندی سره بند ده د دیوال خو نه کړ مشر باندې ورکوې ته مشر باندې ورکوې نه مشر به د ته رقم وي زه مشر یم که ته اوس مشر اوس دې ملک ته ور ولمه هغه اصلي ملک ته وارث خور نه ده اوس به زه تا ملامته کوم ګوره د فیصله په چا باندې کوي دا پرېږده ملک باندې دې کاغم اوږه مې پرېږده ملک دغه پرېږدم کینه اوس ما په فیصله په دې سور میدان معلومیږي سور میدان نه ده خدای دې ما پورته دا سور شی دی سنګلی زه د خپل مشر ورور عزت نه کوم ته ماشوم چې نه غلی یو ځان نه کې موبایل باندې ما کې ملک صاحب اصحاب شوټ دي څه به فیصله راکوه تا ګوته کوزه کا یو ملک صاحب باندې ګوته ښکارې باندې دروازه دې مونږ راوړله پر قانون او ولکه څه جمع کوم په دې ټوپ باندې خان نه راوړل چې دې ملک کوتک بیاز نه وای تا نه ما دلته د بوسو سخې جوړ کړی و پورا سم چې نه چپ کوتک ملک کوتک بناوه دا پر دې بیا خیر ده کوتک او وتک ته باید یو پیدا ګوره ملک صاحب دا خدای دا فیصله هم دا ده چې درېم څو کیسه ده اول هم ماته پیشنهاد وکړي څه خبره څه مسله دې شی دی که نه مو غوښتل د ملک صاحب زما په ځمکې باندې دروازه درولې تشه دا دروازه ځمکه کله ده ځمکه نه ماله ملک صاحب دا ځمکه زما وه ما اخیستې ده د ده له کومه شوه دی په دې کې کله حق لري ځمکه زما ده ده راجګ شوی دروازه تشناب نه دروازه راویستې ده او دلته مې جوړه کړې ده دروازه یې پرې لګولې ده خو دیوال یې ړنګ پنګ پردي د غصب ولې وکړي سړی پوه شوې ملک صاحب دا وړکتی شی دی خولې نه د شیدو بوی یې راځي اوس ته وایه ته حکم پېښ ګوره ملک صاحب دا ځای ما نه میراث پلار راکړی و دا ځای زما ده او زما و او زما به وي نه ملک صاحب چې پلار دې ژوندی نو له میراث له کومه تقسیم شو دا څنګه دا هم عقل یابو دی دا
ګوره ښه زه به فیصله در وکړم ښه ګوره ملک صاحب دې کې د ما د ځمکې اسناد دي ویې ګوره د اسناد مطابق دا ځمکه د ده کېږي ښه راکړه د اسناد دا کوچنی اسناد تا ته کې ښکاري کم دی زما ورور دی کا شی زما ننګ دی ما د زما